غواړي چې د کود د لاغوت په امتحان کې بریالی شي؟ غواړي چې په فرانسه کې د موټر لایسنس واخلي؟ نو ویډیو لازمي وګوره. سلام علیکم ګرانو لیدونکو، د کود د لاغوت یا د ترافیکي اشارو یو نوی درس ته ښه راغلاست. کود د لاغوت فرانسه اون پښتو. آیا غواړي چې فرانسه کې کود د لاغوت زده کړي او د موټر لایسنس واخلي؟ نو ویډیو تر اخره را سره وګوره او زده یې کړه. double sens de circulation. کله چې تاسو دغه اشاره ووینئ نو مطلب یې دا دی چې له دې ځای څخه سړک دو طرفه دی. دغه اشاره چې تاسو وینئ دې ته په فرانسوي کې وایي double sens de circulation. دا د دو طرفه سړک اشاره ده، یعنی په دې سړک کې یا په دغه کوڅه کې موټرونه له دواړو خواو حرکت کولی شي. کله چې تاسو دغه اشاره په یو سړک یا په یو کوڅه کې ووینئ نو هماغه ځای څخه دو طرفه سړک شروع کیږي. arrêt et stationnement interdit. کله چې تاسو دغه اشاره ووینئ نو مطلب یې دا دی چې تاسو خپل موټر نه پارک کولی شئ او نه لنډ وخت لپاره ودرولی شئ، حتی که تاسو په موټر کې هم یاست. دې اشارې ته په فرانسوي ژبه کې وایي arrêt et stationnement interdit. کله چې دغه اشاره په یو ځای کې وویني نو په دې پوه شه چې په دغه ځای کې نه موټر یو څو دقیقو لپاره ودرولی شي او نه ډیر وخت لپاره پارک کولی شي. یعنی په دغه ځای کې arrêt et stationnement دواړه منع دي. stationnement interdit. کله چې تاسو دغه اشاره ووینئ مطلب یې دا دی چې تاسو په دغه ځای کې موټر پارک کولی نشئ. دې اشارې ته په فرانسوي ژبه کې وایي stationnement interdit. کله چې په یو ځای کې تاسو دغه پانو ووینئ نو پوه شئ چې په دغه ځای کې تاسو stationnement کولی نشئ، یعنی stationnement منع دی چې خپل موټر ودروي او لاړ شي. هغه بل اشاره چې وو arrêt et stationnement interdit وو، یعنی دواړه interdit وو، خو دا اشاره چې دی صرف او صرف stationnement interdit دی. arrêt معنا ودریدل او stationnement معنا پارک کول.